ډاکټر صاحب ښاغلي ولسمشر محمد اشرف غني طالبانو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي دي نه باید افغانستان د بشري مرستو مستعمروي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ښاغلي غني په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان نه باید د بشري مرستو مستعمروي. په افغانستان کې د جمهوریت له نسکورېدو وروسته د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس څه باندې 2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري او دا مهال افغانستان په بشري مرستو پایي. ښاغلي غني وویل چې له افغانستان سره بشري مرستې باید په شفاف او منصور ډول مدیریت شي. د افغانستان د پرمختګ لپاره د بهرنیو تګلارې او طرحو په اړه هم مخالفت څرګند کړ او وویل چې باید اوسنی وضعیت ته په کتو له موجودو طرحو څخه کار واخیستل شي. هغه وویل چې افغانستان پراخ اقتصادي، مالي او بشري سرچینې لري او دغه سرچینو څخه د استفادې لپاره باید یو افغانه اقتصادي طرحه موجوده وي، نه د بهرنیو افکارو او نظرونو په اساس جوړه شوې طرحه. هغه طالبانو ته په اشاره وویل چې د واک ترلاسه کول اسان دي خو د هغه ساتل او تحکیم سخت دی. اړتیا ده چې په خبرو کې خپلو سره یو ملي بحث پیل کړو او یوې نتیجې ته ورسیږو. طالبان وایي چې په ټول افغانستان کې واکمن دی، جګړه نشته او هڅه کوي چې نورې چارې هم سمې شي. ښاغلي غني تیر کال د اګست په 15مه نیټه له کابل څخه ووت او بیا له اماراتو څخه په یو ویډیو پیغام کې وویل که له کابل څخه وتلی نه وای د وینې ویالې به بهېدلې وای. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.